کرکټ په اړه باندې راته ووایي چې څومره وخت کېږي کرکټ لوبه ترسره کوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما تقریبا 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی و. په لومړی کې مې کلیوالي کرکټ کوو، ټینس بال، د هغې نه وروسته مې بیټ بال شروع. چا تشویق کړی کرکټ ته چې ته ښه کرکټ کولی شې او تر دې حده راورسېدلې؟ کلي کې به مونږ کرکټ کوو او ما به پس بالینګ کوو، نو ډېر ښه بالینګ به کوم. زما بالینګ به ډېرو خلکو خوښاوه، نو ټولو ملګرو به تشویقولم چې ته اکاډمۍ ته لاړ شو، هلته پریکټس وکړي او ځان باندې کار وکړي، انشاءالله ته مخکې تللی شې. څنګه دغه لار دې څنګه پیدا کړه؟ چا درته لار ښوده چې اکاډمۍ ته لاړ شه؟ چا درته وویل چې ته ډېر ښه بالر یې، راشه ټریل ورکړه؟ دا څنګه دغه پړاو راته ووایي چې څنګه انتخاب شوې لوبډلې ته؟ بالکل. مونږ چې کلي کې کرکټ کوو، زمونږ ملګري یو قاري نظرالله نومېږي، اوس خارج کې ده، او یو حکمت محمد نومېږي، زه د هغې سره په ټیم کې وم. نو هغې به ډېر زیات تشویقولم، ووایي چې ته راشه مونږ سره دا ډول میچونه کوو. هغو سره چې شوم، بیا اکاډمۍ دغه هم راکړه مشوره چې ته هلته لاړ شي، باید اکاډمي وکړي او د هغې نه وروسته انشاءالله ته مخکې تللی شي. اکاډمۍ کې درته چا کوچز ولیدلې، څه درته وویلې، تا څومره ډاډ حاصل کړو؟ چا دا څوک و، چا درته ویلې؟ مشر کوچ زه چې کله کابل ته راغلم، په لومړیو کې ما ټریل ورکوه، نو نظیم جار عبدالرحمزي ټریل اخیستو، دغه ټیلنټ هنټ پروسې مشر و هغه. نو ما چې کله ټریل ورکوه، هغه په ما باندې لږ ذره شکي غوندې و، بیا یې حمیدحسن ته ویلې.